بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د پېښې قریې ته راغلی یم. قدرمندو زما تر څنګ دغه ناست ماشومان چې دي دا د یو داسې بې سرپرسته او بې برخلیکه کورنۍ اوسېدونکي دي چې تاسې به یې مخکې ویډیوګانې هم کتلې وي. تقریبا 15 ورځې مخکې د دې ماشوم عکسونه چې ما شیر کړي وو. څه کلونه مخکې ما ورنه ویډیو هم کړې وه، دلته راغلی وم دې ساحې ته. د دې ماشوم پلار چې و شهید نازولی نومېده چې هغه په ډرون کې شهید شو. د پلار د مرګ وروسته یې نیکه و مخماګل نومېده او هغه به د ماشومانو دپاره او خپل بچي هم ورته غاړي او د دوی دپاره به یې هم دغلته خیراتونه او زکاتونه غوښتل. ډېر بې اثرې دغه ماشومان اوس پاتې دي. هغه مخماګل کاکا هم د دنیا نه لاړو او سترګې یې پټې کړي. ماشومان اوس بیخي بې سرپرسته او بې برخلیکه پاتې دي. څه موده مخکې د اچین په ولسوالۍ کې د دې ماشوم سره چې ما په لومړي ځل ولیده نو دغه بوټان چې وو هغې ته یې هم هغه د څرمنې پیوند لګېدلی او جامو کې هم پیوندونه. نو د دې بوټانو ته چې ما وکتل دې ته هم د څرمنې پیوند ده، جامو ته یې هم پیوندونه لګېدلي وو. ځان سره خپله سوچ وکړئ، خپلو بچو ته وګورئ د چا به نن سبا وخت کې په خپل بچي باندې دغسې ژوند پیرزو شي. نو ما د دې هغه عکسونه شیر کړه. یو ورور چې دی 15,000 کلدارې د زکات روپۍ وي چې راویې لېږل راته. په هغه 15,000 روپو باندې موږ 3 جوړه کالي جنت ګل ته وکړل او شپږ یې خویندې دي. بدبختي دا ده چې بل ډور یې نشته، د شپږو خویندو ورور دی. شپږو خویندو ته مو د کمیس او د پرتوګ رختونه هم وکړو. جنت ګل ته مو څپلۍ هم راوړې، خولۍ مو هم ورته راوړه او دوه مو د ده دغه خویندو ته زړوکي هم راوړه. نو قدرمن دوستانو یو خیاط چې جنت ګل 3 جوړه جامې راته یوازې 2,000 کلدارې واخیستې. الله یې د ده صدقه قبوله منظوره کړي. یوازې د رخت روپۍ حساب کړې، د ګنډل روپۍ وانخیستې. په رخت کې هم زموږ ډېر خاطر وکړ د دې ماشومانو دپاره. همدارنګه بل ورور د غني خیلو نه زنګ ووهه 500 کلدارې هغه هم د دغه خویندو په رخت کې په دغه زړوکو کې هغه دغه صدقه وکړه. یو ورور د دوبۍ نه د دغې ماشوم شمېره وغوښته چې د دې د ماما شمېره مو ورته ورکړه او شمېره یې تاسو ته هم په سکرین ښکاري. دغه ماما شمېره یې کولی شئ چې آینده دپاره هم مرستې کوئ چې په دې باندې اړیکه ونیسئ. نو جنت ګل ته مو دغه د 50,000 روپو سامان راوړو او اوس مهال خو یوازې د دې هغه بدن راپټ شو، یعنې جامې وشوې. د ولږې بندوبست یې ضرور دی قدرمندو، ځکه د دې په سر باندې څوک نشته چې د دې غم را سره په شریکه وخوري. د دې دپاره چې تقریبا 7 نفره فامیل دی، مور یې ده او 6 خویندې دي او دغه جنت ګل دا یې د کور مشر سرپرست دی او دا یې د کور اخرنۍ اسره ده چې اوس مو هم د یو لرې غر نه راوستو او په مزدورۍ باندې چېرته په غره کې وزې څرولې. نو درنو دوستانو د دغسې فامیلونو دپاره زموږ ملاتړ وکړئ. موږ ستاسې مرستې دغسې تورو غرونو ته، دغسې خړو غرونو ته رسوو او دغسې هغه اړمنو خلکو ته یې رسوو. د دې دعاګانې او دوی چې په درستاخان باندې کښېني او ستاسې هغه رالېږل شوې مرسته چې ده یا ورته په درستاخان کښېني خوري او یا هم په دغو جامو کې دا خوشحالي وویني، هغه خندا چې د هغې مسکا قیمت به ورکړئ هېڅ چا سره نشته دی. د دغسې ماشومانو ژوند را سره په شریکه وژغورئ. جنت ګل دی، یو مور ده، 6 خویندې او 8 کسۍ موږ سره مرسته راسره وکړو. د شتمنو خلکو نه څه غواړي چې مرسته در سره وکړي؟ بل څوک د نشته په کور باندې؟ نه، څوک نه لري. اوس چېرته تللی دی؟ اوس له نیمکاره نه وزین. نیمکاره د وزین یو. ما مخکې هم تاسو ته وویل چې د دې مسکا هېڅ قیمت نشته. د دغسې وړو غږونو، دغسې وړو ګلالیو تر شا سره ملاتړ وکړئ. درنو ملګرو موږ هره پیره د یتیمانانو دپاره د اختر د جامو بندوبست کولو. دا ځل ملګرو غوږ نیولی دی نو خپل خیراتونه زکاتونه چې دي په دغه لاره کې رانه مه سپموئ. د اختر دپاره تقریبا 350-400 پورې یتیمانان لرو. داسې بې سرپرسته کورنۍ لکه څنګه چې د جنت ګل د حاله تاسې خبر شوئ. د دې دپاره موږ باید د جامو بندوبست وکړو. راتلونکي لږ څو ورځې بعد روژه ده او بیا هم اختر شروع کېږي. نو د خپلو بچو خوشحالۍ که غواړئ او خپل بچي په نوو جامو کې خوشحاله غواړئ نو د بل د بچو غم هم وکړئ. باید هغه امانت چې د الله رب العزت امانت دی، زکات دی، خیرات دی، هغه موږ تاسو سره وي، باید هغه په دغسې لارو کې مصرف کړو. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. موږ به دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه.
وبرکاته.